بسم الله الرحمن الرحیم. نن به رن کمانډز وایو. څه به وایو؟ رن کمانډز. رن کمانډز تاسو چې کله رایټ کلیک وکړئ که نه په سټارټ بټن باندې، دا بیا ورته سټارټ بټن وایي که نه. دلته چې تاسو رایټ کلیک وکړئ نو دې کې دا یو دی، ګورئ رن. او یا بل طریقه کار د دې دا دی، په کیبورډ کې نه دی، کیبورډ کې دا یو بټن تاسو ګورئ، دې یو بټن ته وینډو بټن ویلی کېږي. کوم بټن ورته ویلی کېږي؟ وینډوز. وینډوز او بیا آر بټن پرس کړئ، دا یو به راشي. ښه، په دې رن دا څه دپاره پکارېږي؟ د رن له لارې موږ تاسو کولی شو چې یو څه په ډېرې اسانۍ سره خلاص، یو څه په ډېرې اسانۍ سره خلاص څه وکړو؟ خلاص یې. صحیح دی؟ لکه فار ایگزامپل زه وایم چې اوس زه دې ځای نه راځم که نه، دس پي سي باندې رایټ کلیک وکړم او دا اوپن کړم، بیا دې ځای نه راځم دلته په دې آر ډرایو کې دا اوپن کوو، دا اوپن، او بیا دلته یو فولډر ته، دا به څومره ټایم والي که نه. خو که چیرې همدغه ډرایو زه د رن له لارې خلاص کړم څومره زر اوپن کېږي. ګوره دا ډرایو لیټر پېژنې، دا قوسونو کې چې څه دي که نه، دا د دې ډرایو لیټر دی، دا د دې څه دی؟ ډرایو لیټر دی. ته پوه شوې؟ دلته اوس راسې دې ځای کې ولیکئ آر. څه مې ولیکه؟ آر مې ولیکو او انټر کړه، سوري ډبل ډاټ مې ورته کړه، ډبل ډاټ او بیا انټر کړه. آر ډرایو ډایرکټ خلاص شو که خلاص نه شو؟ ډایرکټ خلاص شو که نه. هلته ګوره ما کلیک به وکړو، بیا به مې بل کلیک وکړو، څومره وخت به یې اخیسته. او د دې ځای نه په چټکۍ سره مې یو ځای ته مونږ تللی شو. صحیح دی؟ ډېر ژر درته خلاصېږي، ډېرې په چټکۍ سره، لنډه لار ده د یو څه د خلاصولو. اوس په دې کې مثال دې فولډر ته دننه ځمه، دا یو فولډر ګورئ، دې ته دا دننه، نو بیا څنګه وکړو؟ ګوره راغلې رن ته که نه، آر ډبل ډاټ، کوم فولډر؟ دا یو فولډر دی که نه، یس. دکه یو فولډر راته خلاص کړه، انټر یې کړه. ګوره هماغه په آر ډرایو کې همدا فولډر درته خلاص کړو که خلاص نه کړو که نه. که چیرې په دې کې دننه ته یو څه کتل غواړې، لکه مثال ورته په دې کې دننه یو بل فولډر دی ما سره، نو دلته دا بیک سلش ورکړه. صحیح دی؟ کوم فولډر؟ پکچر په نوم دی. نوم خو بیرته زده یې که نه؟ دا دی. ګوره که په دې کې دننه ته اوس یو تصویر اوپن کول غواړې، فار ایگزامپل زه ورته وایم کوم یو تصویر ما سره اوپن کا، لایک دا یو تصویر را سره اوپن کا، دا نه دی؟ دا یا دا یو مثال ټي واي. اوس راسې دې ځای نه رن پکچرز یې ولیکو که نه، بیا سلش ورکا. څه ورکا؟ سلش. د تصویر نوم څه و؟ ټي واي و که نه، ټي واي ډاټ جي پي جي. دا انټر که ګوره ډایرکټ به هغه تصویر درته خلاصي. یس، ویډیو هم درته خلاصېدی شي. زه به راسم اول به دا ویډیو اوس وګوره ښه ویډیو خلاصوم لکه نه. صحیح دی؟ بل دې نه وروسته راسه لکه زه وایم ویډیو خلاصوم، او دې نه راسې مثال سید مومین په نوم یو فولډر ما سره دی، سید مومین. په دې کې دننه ما سره کوم یو ویډیو خلاص کا، لکه ریجن او لینګویج. اوس راسه کلیک دې وکړه که نه، اوپننګ میډیا ګوره ښه سټارټ شو که نه. پوه شو دې معنی؟ ښه، بل که چیرې تاسو په خپل کمپیوټر، مطلب کمپیوټر هم زیات وخت چې وکاروو نو ګورې سلو شي، پام مې بیا ورته که نه، یکدم سلو شي زموږ سره. چې سټارټ وکړو بېرته بیا صحیح شي، بیا لږ څه شي، بیا را سره بیا سلو شي. نو دې دپاره رن کې یو څه سټپس دي، دا فالو کوي، یو څه کمانډ دي، دې اوس درته فالو کوم، دا وکوئ، هغه د سپیډ به بیا لږ څه شي، بېرته به ښه شي. صحیح دی؟ یو دی پریفیچ. څه دی؟ پریفیچ. دا یو، دا اوکې کوي، دا په خپله، او دا کنټینیو کړه، دا په خپله وایرس دی. دغه پریفیچ سره چې څه راځي، دا ستا په کمپیوټر کې وایرس دی. دا څه دی ستا کمپیوټر کې؟ نو دا به تاسو کنټرول اے څه به کوئ؟ کنټرول اے سره به دا ټول چې څومره دي که نه دلته دا ټول انتخاب شول، او بیا په کیبورډ کې شفت بټن ونیسه، ډیلیټ، او بیا یس 200 ټم دا ټول به ختم شي. دا یو ولې ختم نه شه؟ ځکه دا فی الحال کرنټلی په رننګ حالت کې دی. دا په کوم حالت کې دی؟ په دې باندې مطلب په کمپیوټر کې کار شروع دی، ځکه نه ختمېږي. دې باندې پوه شو هلکه؟ بل دا په خپله څه و؟ دا وایرس و، ښه، دا پریفیچ سره. او دا نور چې کوم دي دا وایرس نه دي،
خو د کمپیوټر په سپیډ باندې تاثیر کړی وي. دا ټول په سی ډرایو کې که پری فیچ کار یو دا اوس زور کوم پری فیچ هم په سی ډرایو کې دی. بل زموږ سره دی ریسنټ. دا ریسنټ تاسو سره د ستا هسټري درته ښیي. څه درته ښیي؟ هسټري درته ښیي چې تا کمپیوټر کې چې تاسو کمپیوټر کې څه هم کتلي وي که نه هغه دلته درته ښکاروي. پوه شو چې تا کمپیوټر کې څه کار کړی دی، تا کمپیوټر کې ویډیو کتلي، تصویران دې کتلي، هر څه چې کتلي هغه درته په دې ریسنټ کې ښیي. صحیح شو؟ نو اوس دلته موږ سره ولې دا فولډر امټي دی؟ دا ځکه امټي دی، دلته ما یو ټیک مار دی هغه اخیستی دی. رایټ کلیک پرسونالایز نه دا زما کلاس شروع کې څه وویلې چې نن مې ځکه تاسو دواړو کلاسو ته دغه یو موضوع انتخاب کړه چې زه خپله ښه نه یم، نو داسې یو موضوع مې انتخاب کړه چې دواړو ته وایي بیا مخکې وروسته خبره نه وي. ښه ما دا یو ټیک مار اخیستی دی. څه شو بیکګراونډ show recently open item in jump list. دا یو بل څه آن کړم. صحیح دی؟ دا مې آن کړو که نه. اوس به زه راسمه دیز نه به اوس زه یو څه فایلونه خلاص کړم. مثال یو څه به وګورم لکه دس پی سي دیز نه راغلم دې ډرایو ته دلته راځم مثال یو پکچر اوپن کوم. صحیح دی؟ فار ایگزامپل دا یو پکچر ما اوپن کړو. یو مې دا پکچر وکړو که نه، بل مثال دا یو پکچر ګورم. دا اوس کلوز اوس راسه دیزي نه هماغه ریسنټ ته در سره وګوره. صحیح دی؟ ریسنټ تا ته ښایي که نه؟ وایي په دومره بجو دومره ټایم کې دغه څیزونه تاسو څه کړي دي؟ کتلي دي. پوه شوې؟ دا ستاسو تاریخچه درته ښایي. نو دا هم ډیلیټ که در سره د کمپیوټر کې سی ډرایو نیولی دی، مطلب په سی ډرایو کې ځای اخیستی دی خو دومره فایده نه کوي درته چې تا سره کمپیوټر کې دی پراته وي. او ریسنټ چې کمپیوټر ګول شي بېرته بل شي دا به هر څه ختم شي. نه دا نه ختمېږي. نه پاتې کېږي. دا خو استاد چې څه وکتل که نه کمپیوټر کې هغه د ریسنټ ته راځي. څه ته راځي؟ ریسنټ ته. نو هغه هم داسې جمع شي چې ته یې لس ځلې بند کړي لس ځلې خلاص کړي جمع شي چې تر څو ته دا اوس اتومات ډیلیټ کړه داسې خپله ډیلیټ نه کړي. صحیح دی؟ بل ټیمپ څه دی زموږ سره؟ ټیمپ. دا ټمپرری یعنې موقتي او داسې فایلونه دي، ایکسټرا فایلونه دي. کومه فایده یې را سره نشته دا چې مثال دا ډیلیټ کړم زما وینډو به خراب شي یا بل څه نه. که چېرې دا تاسو ډیلیټ کړئ ستاسو د کمپیوټر سپیډ باندې به تاثیر راځي. کنټرول ای او شیفټ ډیلیټ او یس. نو چې کله هم کمپیوټر هم لږ سلو کېدو داسې نه خو ته شان دی که نه، نو بس دا څیزونه ترې ډیلیټ کوه. اټ ویل بي کلیر. نو دا هغه فایل نه دي چې فلحال رننګ حالت کې ځکه نه ډیلیټ کېږي. او یو بل دی د پرسنټیج والا ټیم. پرسنټ او بیا پرسنټ. پرسنټ د ټیم یو ما پورې ولیکه صرف ټیم او بل مې د پرسنټونو په مابین کې ولیکه ټیم. ښه ټیم دې ولیکه اوکې. اوس وګورئ دا کوم دي؟ ګوره مخکې ما یوازې ټیم ورکړ، یوازې مې دا پکې ولیکو که نه، اوس مې دا هم ورسره ولیکه. اوس د دې دواړو ترمنځ فرق څه دی؟ دې دواړو ترمنځ فرق دا دی چې دې ټیم کې یوازې شو فایل نه راته وښودل، خو په دې کې هغه هایډ شوي هم راته وښودل، هایډ شوي ټمپرري فایل نه هم وښودل. نو دا هم در سره بس هماغسې طریقه کار ورسره وکړئ، کنټرول ای او شیفټ ډیلیټ. او څه د پلی کېږي بیا دلته څه پلی کېږي؟ نه دا خو پلی کېږي نه، دا خو اضافي فایلونه دي ستا د استعمال نه دي. ها ګورئ دا ټیم پرسنټ والا ټیم او ریسنټ او پریفیچ د دې استعمال څه لپاره دی؟ تر څو د کمپیوټر سپیډ لږ ښه شي. صحیح دی؟ دا دې لپاره دي چې پریفیچ وایرس راته ښیي، ریسنټ اضافه کتل شوي فایلونه راته ښیي، او ټیم پرسنټ والا دا راته څه ښیي؟ ټمپرري فایلونه ښیي، یعنې موقتي فایلونه راته څه کوي؟ ښیي. دې ورته پوښتنه لرئ؟ بل
OSK څه دی؟ OSK دا مخفف دی د آن سکرین کیبورډ. دا راته په سکرین کې آن سکرین کیبورډ په سکرین باندې به راته څه وښیي؟ کیبورډ به وښیي. صحیح دی. دا مثال اوس مختلف مقصدونو لپاره کارېږي. اوس مثال ما سره کیبورډ خراب دی او ایمرجنسي راته پکار دی نو زه به بیا راسه OSK که نه مثال دا هغه وخت کې چې اوس ما یو ځل OSK دلته ولیکه که نه که اوس را سره کیبورډ هم نه وي دوباره به هلته راشم د آن سکرین کیبورډ به خلاص کړم. صحیح دی. آن سکرین کیبورډ مې چې خلاص کړو نو بیا څه وکړه دې نه راسه مثال ګوره ته دلته لیکل کوې. صحیح دی. داسې دا انټر ورکړه اوس ګورې دلته لکه زه لیکم لږ سپیس به هم ورته ورکړم ویلکم. دې دپاره کارېږي. څه مشکل شته؟ بل که چیرې تاسو کلکولیټر راوستل غواړئ څه غواړئ؟ حسابي کې که نه نو CALC کلک CALC دا سپیل که CALC کلک دا ولیکه او کې که نو ګورې کلکولیټر به راشي. دا دی مثال ورته یم جمع وکړه اتیا نور کلکولیټر استعمال باندې ټول دیږي که نه څه وکړه د خیر جذر یې پیدا کړئ څه شو کلیر اوس جذر څو پیدا کړئ د نوي جذر مربع پیدا کړه جذر دغه جذر دی. صحیح دی. بس نور اعلامی دي بس چې څه ورباندې کوئ نو دې نه کولی شي. صحیح دی. بس هر څه چې دلته درته پکې ښکاري هماغه علامې ورباندې کولی شي جمع منفي طاقت و کسر وغیره. څه مشکل لرئ دې پورې؟ ښه بل اوس ته یو کمپیوټر نوی اخلې که نه نو د هغه ریم به څنګه معلومې او نور وغیره داسې څیزونه. هارډ ډسک به اول به هارډ ډسک باندې خبرې وکړو. هارډ ډسک به څنګه معلومې چې څو GB دی؟ رلته به راشئ دې ځای کې به ولیکئ. صحیح دی. هغه FT سیټ اپ چې کوم دی هغه ځای کې چل ور کېدلی شي. صحیح دی. چې مثال ریم یا هارډ ډسک سایز څوک انکریز یا ډیکریز مطلب هغه ځینه سایز څوک زیات یا کم کړي. دلته راسه ته ولیکه اول موږ څه معلوموو د هارډ ډسک سایز زموږ د کمپیوټر هارډ ډسک څومره دی. دلته راسه یې ولیکئ ډسک MGMT مهرباني راځه ډسک MGMT. صحیح دی. DISK MGMT.MSC ډسک مینجمنټ. MSC معنا دا مایکروسافټ سیسټم کنسول. دا د چې کله ولیکو ډسک MGMT.MSC دا چې کله ولیکو اوکې کوي. په دې ډسک مینجمنټ کې یو ورځ لیکچر دی کوڅ ویډیو نه بیا تاسو خبر باندې کار کوم. خو صرف مونږ وایو چې څنګه هارډ ډسک سایز معلوموي یعنې هغه درن یو څه کمانډ دی دا وګورئ دلته یې درته هارډ ډسک درکړی دی. هارډ ډسک سایز یې درکړی دی که نه څومره دی؟ 298. عموما تاسو چې کله ګورئ یو ډرایو جوړ کړئ کمپیوټر کې هم پام کړئ تا ته وایي 4 GB میموري ده ستا د میموري کارډ دی خو هغلته پوره 4 GB نه ښیي یو څه کم ښیي. پام مو شته؟ نو اوس درته راځم دی خبرې ته. نو دلته دا زموږ سره څه دی 298 راکړی دا زما سره 300 GB دی. اټ مین چې دا هغه 22 GB ځای زما سره بیډ سیفټر یا نور ایکسټرا فایلونه لپاره اخیستل شوی دی. پوه شوې نو بیډ سیفټر یا ایکسټرا فایلونو لپاره څه شوی دی؟ اخیستلی شوی دی. نو دلته ستا هارډ ډسک سایز دی. بل که چیرې ریم وغیره معلوموې دلته راسه DXDIAD ډایرکټ ایکس ډیګنوسټک دا به اوکې کې فرست ټایم اول ځل چې یو کمپیوټر کې ته دا ورکړې نو تا ته به یو میسج درکړي یس نو خو مونږ ته یې میسج رانه کړه که نه ځکه ما په دې کمپیوټر کې بار بار دا کمانډ کارولی دی. اول ځل چې کارې یس نو میسج درکړي که یس یې درته نو دی که به ځای به درته راسي. مخامخ سکرین کې ګورې ښه په دې کې څه دي اول دی سیسټم
دا ستاسو د کمپیوټر ډیټ درته ښیي، دا ستاسو د کمپیوټر نوم درته ښیي، دا اپریټنګ سیسټم چې په دې کې کومه وینډو ده همدې نم ته معلومولی شي 64 بیټ ده که 32 بیټ ده، نوم یې هم نه معلومیږي، لینګویج کوم یو دی، کوم یو مینوفیکچرر مطلب کوم یو کمپنی دی، سیسټم ماډل کوم یو دی، بایوس کوم یو دی، پروسیسر مطلب ته وایي چې دا کور 2 دی، کور i3 دی، کور i5 دی، نو هغه په دې کې معلومیږي. صحیح دی. دا زموږ سره څه دی؟ کور 2 دی. میموري یعنې ریم یې څومره دی؟ 2048 MB دی که نه. تاسو ته خو ما دا MB GB ته کنورټ کول ویلي وو که نه، 140 مساوي کېږي یو، دا ویلي وو که نه؟ ویلي مو ته نه وې. صحیح دی. تا ته به وروسته ورکار کوم. ویلي مو که نه؟ ښه تاسو خلاص خو مې ویلي وو که نه؟ څنګه څه غلي غوندې وایي؟ کوم نه دي ویلي؟ ښه چې مطلب ویلي. نو دا 140 مونږ ویلي چې 140 MB equal to 1 GB کېږي. نو دلته چې تا سره سایز ښیي هغه په MB ښیي، نو بیا خپله دا MB GB ته کنورټ کړه که نه چې دا به څو GB سي زما سره. نو دا دی ګوره 2 GB ریم دی. دغه شان د دې ډسپلی معلومات کتل غواړئ دلته راسه چې د دې عموما چې کله هم سیسټم ښه دی خیر انټل هسټري چې کوم ده لږ ښه ده. که چېرې تاسو انټل او انویډیا وګورئ نو انټل ډېر ښه دی. صحیح دی. خو دا اوس کوم لیپټاپ چې دا ما سره دی دغه ډل E6400 دی، نو په دو کې آی تھنک انویډیا والا هم ښه راځي. عموما کوشش وکړئ چې کله دې لیپټاپ اخیسته انټل چپ والا والا. کوم چپ والا واخلئ چې دا چپ نه دی، دا چپ ټایپ انټل یي. صحیح. که چېرې انویډیا واوسېږي انویډیا ګرمېږي خو ټول لیپټاپ هر لیپټاپ چې دی ګوره ګرمایش به پیدا کوي که نه. اول وخت کې چې ته لیپټاپ والې نه به ګرمېږي، وروسته به ورو ورو ګرمېږي، ته به دا خراب شو څنګه نه. دا خراب نه دی، د استعمال سره دا کار کېږي. خو چې ګرمېږي انویډیا د ګرمایش بوج نه لري نو هغه ایسته وسوځي. خو انټل چې کوم دی هغه د ګرمایش هغه طاقت لري. صحیح دی. ګرمایش سپورټ کولی شي. دې پر څوک څه پوښتنه لرئ؟ همدغسې که چېرې ته په یو لیپټاپ کې څه معلوموې چې مثال په دې کې کوم کوم هارډویر دی، څه پکې شته څه پکې نه شته، نو راسه ولیکه DEVMGMT.MSC. دا ته در سره سپیل کړه DEVMGMT.MSC ډیوایس مینجمنټ. صحیح دی. ډیوایس مینیجر. دا چې ستا کمپیوټر کې کوم ډیوایسز دي که نه هغه درته ښیي. ګوره سیډ روم پکې لګېدلی دی، دا ډیوډ روم دی، سیډ روم دی. دغه شانې په دې کې څه دي؟ کوم کیبورډ دی، کوم ماوس، منیټر، نیټورک اډاپټر. اوس دې کې ګوره زما سره وای فای هم پکې شته او دا بل نیټورک اډاپټر لین کارډ هم پکې شته، کوم چې وروسته لګېدلی کیبل والا نیټ چې ورته لګي. صحیح دی. نو دغسې کوم ډیوایس چې پکې هغه به دلته زموږ سره څه وکړي وښیي. ښه بل اوس راځم بل سنیپینګ ټول وایو. څه وایو؟ سنیپینګ ټول. سنیپینګ ټول څه دپاره پکارېږي؟ د سکرین کې د یوې برخې ایمیج اخیستلو دپاره. اوس ته هرې برخې ایمیج یعنې تصویر اخلې هغه داسې انتخاب کړه. ګوره اوس دې تصویر مې واخیست، تصویر واخیستل شو که نه. دا ځان سره ثبت دی کمپیوټر کې سیف. کوم ځای کې لکه ډیسکټاپ کې څه نوم 00 سره سیو کوم. را بسې رن ته رن کې به ولیکې سنیپینګ ټول. رن کې به څه ولیکئ؟ دا به اوکې کې اوکې دی که بیا راسه نیو ته نیو باندې دې کلیک وکړو. اوس راسه کومه برخه لکه دې تصویر اخلمه. تصویر دې واخیسته راسه دا څه که سیف که سیف دې که دلته راسه نوم ورته ورکړه لکه 09009 هر نوم چې ورکوئ. دا ګوره دې دپاره لکه اوس دې درته یو مثال لنډ درکړم. اوس مثال کانکور امتحان دی سم شو، واحد الله د کانکور امتحان ورکړه کامیاب شو. نن سبا خو په فیسبوک کې خو نمبر تا وړی دی. اوس دا خپل نمبر فیسبوک ته دیږې نو هغه پوره کس به اخلې دغسې که نه همداسې به داسې به زیات ملګري کتلي وي که نه. سکرین شاټ دا په خپله سکرین شاټ دی، خو دا هول سکرین شاټ نه دی، کمپلیټ سکرین شاټ نه دی. که چېرې ته پوره سکرین شاټ ته اوس دا پوره سکرین عکس اخلې نو بیا د دې طریقه کار دا دی په کیبورډ کې تاسې ګورئ دا پرنټ سکرین دا یو بټن باندې کلیک وکړه بیا څه وکړه کنټرول سی بټن پریس کړه. ولې نشته کنټرول سی بټن پریس کړه
کنټرول سی سی کنټرول صرف سی او کنټرول سی صحیح دی کنټرول سی دا ګوره کنټرول سی صحیح دی اول به ګوره پوره هول زه څه کول غواړم پوره هول سکرین اخلم یعنې لکه موبایل کې د څنګه سکرین شاټ دی دا اوس چې کوم کار موږ د سنیپینګ ټول سره وکړو دا سکرین شاټ دی خو دا کسټم سکرین شاټ دی د خپلې خوښې ځای سکرین عکس اخیستل خو که هول سکرین اخلي نو کنټرول سی کنټرول سی دې دباو که د کنټرول سی نه وروسته بیا څه ته راسه پینټ پروګرام ته راسه رن او رن کې ایم ایس پینټ ولیکه چې پینټ پروګرام به تاسو ووایه ښه او بیا په دلته پیسټ باندې کلیک وکړه څه وشو ونه شو که نه ګوره بیا ګورئ لینګویج خو انګلیش دی پرنټ سکرین نه وروستو کنټرول سی نه وروستو پینټ پروګرام او دین کنټرول وی پرنټ سکرین کنټرول سی تاسو ویلې والله کټ کې ناراضي بولې ناراضي په هر حالت کې راځي ګوره ښه مثال څه لکه دا یو پروګرام راوستل غواړم دا یو نو پرنټ سکرین کنټرول سی ایم ایس پینټ کنټرول وی دا دی راغی که نه فول سکرین راغلی که نه دی راغلی صحیح شو په دې شکل سره به راځي ښه بل ساوند ریکارډر که چیرې تاسو خپل ساوند ثبتول غواړئ که نه نو دلته راسه ساوند ریکارډر ساوند ریکارډر که دې ځینې رانه خو خیر یې نه وي رن نه هم همداسې راتلی شي بیا دې ځینې هم راوستی شي ښه دغه کوم کمانډونه چې هلته ما درته وکارول هغه د دې نورو برخو نه هم راوستی شي خو ما صرف درته د رن نه کارولي دي صحیح دی زه به دا درته دې نه راوړم هلته سپیلنګ کې څه مسټیک موجود دی دغه ډبلیو برخې ته راشئ دلته اکسسریز دا د سټیپس ریکارډر دې باندې کلیک وکړه صحیح دی اوس چې کومې خبرې تاسو کوئ که نه هغه خبرې څه کېږي ثبت کېږي اوس دا ګوره سټاپ کړه ولې د سیو آپشن یې رانه کړه اټ کمنټ اوکې ښه دلته کمنټ وکړه سټاپ دا به د سیو میسج درته درکړي ګوره ښه دا د سیو میسج یې راکړه که نه دا چې کومه برخه کې ته سیف کوې دلته راسه سیف لکه دا 1 2 دا اوس راسه سیف دا اوس څه کا کلوز کا په دې زیپ فولډر کې به راسي دې باندې ډبل کلیک وکړئ او ځا ته کتی شي رایټ کلیک نو هغه ستا اواز به څه وي دې سره به راغلی پوه شوې دې باندې بس څه دې ګورئ